هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، که تاسې زما په لاره کې د جهاد کولو لپاره او زما د رضا د ګټلو په خاطر وطن پریښی او له کورونو څخه وتلی، نو زما او خپل دښمنان دوستان مه نیسئ. تاسې له هغوی سره دوستانه اچوئ، په داسې حال کې چې کوم حق دین چې تاسې ته راغلی دی د هغه له منلو نه هغوی انکار کړی دی، او د هغو چلند دا دی چې پیغمبر او په خپله تاسې صرف په دې ګناه له وطن څخه باسي چې تاسې په خپل پروردګار الله باندې ایمان راوړی دی. تاسې په پټه هغوی ته دوستانه پیغامونه لیږئ، په داسې حال کې چې څه چې تاسې په پټه کوئ او څه چې په ښکاره کوئ، په هر څه زه پوهیږم. هر څوک چې له تاسې نه داسې وکړي، هغه په یقیني توګه له سمې لارې نه بې لارې شو. د هغو چلن خو دا دی چې که پر تاسې بریالي شي، نو له تاسې سره دښمني وکړي او په لاسونو او ژبو سره درته آزار درکړي. هغوی خو دا غواړي چې تاسې د هم په یو ډول کافر شئ. د قیامت په ورځ به نه ستاسې خپلوۍ څه په کار درشي، نه ستاسې اولادونه. په هغه ورځ به الله ستاسې ترمنځ بیلتون راولي او همغه ستاسې د عملونو لیدونکی دی. ستاسې لپاره په ابراهیم او د هغه په ملګرو کې یوه غوره نمونه ده چې هغوی خپل قوم ته په ډاګه وویل، موږ له تاسې نه او ستاسې له دغو معبودانو څخه چې تاسې د خدای په ځای بندګي کوئ قطعي بېزار یو. موږ له تاسې نه منکر شوي یو او زموږ او تاسې ترمنځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله، تر څو پورې چې پر یوه الله ایمان رانوړئ. خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دې نه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي. او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا وه چې زموږ پروردګاره، پر همدا ته باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زموږ درګرځېدل دي.